د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشرتابه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا به دوشنبه د مارچ پر 10 او د کپ پر 20 د افغانستان د وضعیت په اړه دغه شورا ته خپل معلومات وړاندې کړي. د امنیت شورا غړو ویلي چې ټاکل شوی د غونډې ته به د یوناما د مشرې روزا اوتنبایوا ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې په استازیتوب هم یو کس خبرې وکړي. د امنیت شورا په خبرپاڼه کې لیکل شوي دي په پام کې دا چې د تړلو دروازو شاته د سلا مشورو پر دوام توضیحي غونډه هم جوړه شي. یوناما هم د یکشنبې پر ورځ خبر ورکړی و چې روزا اوتنبایوا به د افغانستان د وضعیت پر تړاو امنیت شورا ته معلومات وړاندې کړي. ټاکل شوې دا غونډه د نیویارک پر سیمه ایز وخت د غرمې په 3 او د کابل پر وخت د شپې پر 11 بجې جوړه شي. غونډه به د امنیت په شورا کې د ډنمارک د استازي پر مشرۍ جوړیږي. ډنمارک اوس مهال د امنیت د شورا نوبتي مشري پر غاړه لري. تر اوسه دې غونډې ته د یوناما د مشرې روزا اوتنبایوا د راپور جزئیات نه دي خپاره شوي، خو اغلې اوتنبایوا په هرو 3 میاشتو کې امنیت شورا ته خپل 3 میاشتنی راپور وړاندې کوي. همداشان په افغانستان کې د یوناما ماموریت هم د مارچ د میاشتې پر 19 پای ته رسیږي او کېدای شي د امنیت شورا یې په اړه په همدې میاشت کې د تمدید په اړه غونډه وکړي.